په کابل کې ولې د پیسو د معاملاتو ستر مرکز بند سو؟ طالبانو ولې داسې وکړل او صرافانو تازه څه ویلي او علت یې څه دی؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې د بېساره لوړېدو په غبرګون کې طالبانو نن د پیسو د معاملاتو تر ټولو ستر مرکز شهزاده سرای وتړه. د شهزاده سرای یو صراف وویل چې نن مازدیګر 3 بجې د $1 بیه 114 افغانیو ته ورسېده. ویل سوي چې د دې وضعیت له کبله طالبانو د کابل شهزاده سرای وتړه څو د ډالرو د لا لوړېدو مخه ونیسي. طالبان د ډالرو د بیې د لوړېدو دلیل د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ګڼي او غوښتنه لري چې دغه زیرمې باید ازادي او د افغانانو د استفادې وړ وګرځي. صرافان بیا وایي چې له افغانستان څخه د پانګې فرار، د سوداګرۍ او بهرنیو مرستو کمیدل د ډالرو د کمیدو او ګرانېدو عمده دلایل دي. د ډالرو د بیې له لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې هم خورا لوړې سوي چې د فقر او بېوزلۍ کچه یې پورته بیولې ده. دا هر څه د اګست له 15مې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي شدید سوي دي. د صرافانو ټولنه ټینګار کوي چې د هیواد سیاسي وضعیت د ډالرو پر بیې مستقیم اغیز لري. خلکو له طالبانو غوښتي چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي څو افغانستان له دغه مخ په ځوړ وضعیت او بېساري وژونکي فقر او ناورین څخه وژغورل سي. د ټول شموله حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او د ښځینه او بشري حقوقو تضمین له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی او یو مخکښ مشر یې انس حقاني خو دا هم ویلي چې دوی نړۍ ته محتاج نه دي بلکې نړۍ ورته محتاجه ده او باید د دوی پر وړاندې تسلیم سي. د طالبانو منتقدین بیا وایي چې داسې چلند سره به طالبان د افغانانو د هر ډول زیان او تلفاتو مسؤل وي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.